بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د لټون ټي وي ډیرو ګرانو کتونکو او اوریدونکو، امید لرم چې تاسو به ښه یئ. په نننۍ ویډیو کې به تاسو سره د یو داسې عالمي سازشي تنظیم په باره کې معلومات شریکوم چې په پوره دنیا کې خپل تخریبي کاروایانې کوي. ویډیو د مزید ډسکس کېدو نه مخکې تاسو په خدمت کې عرض دی که تاسو ته اوسه پورې لټون ټي وي نه سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ لټون ټي وي سبسکرایب کړئ، ورسره بیل آیکون پریس کړئ چې تاسو ته مستقبل کې هم داسې معلوماتي اسلامي ویډیو ملاويږي. ګرانو کتونکو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو سره د الومیناټي تنظیم په باره کې ویډیو شریک کوو. ګرانو کتونکو، د الومیناټي د لفظ مطلب دی د علم او د رڼا سرچشمه، او دویم طرف ته د دې مطلب دی د شیطان منونکي. دا تنظیم خو په اصل کې په هغه وخت کې په وجود کې راغلی او کله چې الله پاک شیطان د اسمان نه راګزار کو او ځمکې ته راولېږلو، لیکن د دې باقاعده مشر البرټ پایک ویل کېږي چې دا انسان د شیطان ډېر غټ سجده کوونکی او په کال 1919 کې د پری میسن نومي تنظیم نه رابیل شو او الومیناټي په نوم یې خپل یو تنظیم جوړ کړ او څلور فری میسن تنظیمونه په دې تنظیم کې شامل شو. البرټ پایک هم هغه انسان چې هغه ویلی و چې د دریم جنگ عظیم وجه به مسلمانان کېدی شي یا زموږ دریم جنگ عظیم به د مسلمانانو سره وي، حالانکه په هغه وخت کې اولنی دوه لوی جنگونه هم نه وشوي. ګرانو کتونکو، په دې تنظیم کې د شاملېدو دپاره باقاعده د حلف اخیستل وي او د شیطان د عبادت اقرار کول وي، یعنی شیطان خپل رب منل او دا وعده کول فکر وي چې د دینه پس زما د روح مالک شیطان دی، یعنی خپل د روح شیطان باندې خرڅول دي. او همدغه شان شیطان د دې خلکو د وجود سره داسې میلاو شي لکه څنګه چې د جسم یو حصہ د بلې حصې سره میلاو شي. دویمه خبره دا ده چې د دوی ټول عبادت صرف د شیطان لپاره وي. دا خلک هر وخت د شیطان عبادت کوي او د شیطان نه مدد غواړي، په تسبیح باندې هر ټیم د شیطان نوم اخلي. ګرانو کتونکو، د دې تنظیم شیطانان هم عجیبه شان دي. د دوی اولنی شیطان لوسیفر دی او غالب ګمان دا دی چې دا د ابلیس یعنی د شیطانانو خدای دی او په یونانی مایتولوژي کې دیتا اډیسیډي وایي، کوم چې د دوی مطابق د ټولو نه لوی سمندري خدای دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث مفهوم دی چې شیطان خپل تخت په سمندر باندې خوروي. ګرانو کتونکو، د دین علاوه د دوی دویم شیطان فیپومیټ دی. د دې شکل د بیزی په شان وي، د باقاعده ښکارونه او ډیر د ویری والا شکل وي. د دې شیطان نه صرف بوتان جوړیږي بلکې د دې باقاعده عبادت خانه هم جوړوي. دوی د دې شیطان نه صرف بوتان جوړوي بلکې د دې باقاعده عبادت خانه هم جوړوي، کومې ته چې شیطانی چرچونه وایي. دلته د دې شیطان منونکي په یو ځای عبادت کوي او د نه مدد غواړي. د دوی د ټولو نه لوی نښه یا علامت یو سترګه ده، کومه چې د شیطان سترګه ده او دجال د دوی مسیحا ده. ګرانو کتونکو، دا خلک یو سترګه پټه کړي او یو ښکاره کړي او د دجال سره د مشابهت مثال ورکوي. د دې نه علاوه د دې تنظیم د ارکانو باقاعده درجه بندي وي، یعنی د یو نه واخله تر د 20 پورې د دوی چې کوم ارکان وي دا د دې تنظیم د ټولو نه طاقتور ارکان وي. خیر، دا خلک په پوره دنیا کې خواره شوي دي. د دوی مرکز خو په امریکا او اسرائیل کې دی، لیکن د دوی مقصد د پوره دنیا نه د مذهبونو خاتمه کول دي او خپل د دې بهوده تنظیم الومیناټي نافذ کولو دپاره دوی د هیڅ قسمه پروپاګاندا نه پرهیز نه کوي او د خلک د گمراهۍ دپاره د هر قسمه لالچ ورکوي، کومه کې چې د دنیا پوره عیسایشونه او د دولت انبار شامل دي او د ځان لپاره خطر جوړونکي کس ته قتلېدو نه هم دوی دریغ نه کوي. په دې وخت کې د دنیا غټ خلک د دې تنظیم په ضد کې دي. د دې خلکو مقصد په دنیا کې لادینیت، الحاد، ارتاد، دهریت دا سيزونه مخې ته راوړل دي. دا خلک ډېر پراس کار کوي، لکه څنګه چې مخکې ویل شوي دي چې دوی د مختلفو خلکو درجات یعنی درجه بندي کوي، لیکن په اصل کې د خلکو ته پته نه وي. عامو خلکو سره دا ډېر په ادب او احترام ملاویږي، صبر، برداشت، امن، ورورولي، محبت، انساني اخوت، اول انسانیت، بیا مذهب، د ساينس ترقی، د انسان ارتقا، تهذیب، ګلوبل ثقافت او د ټول نړۍ په منځ کې انټریکشن. دا د دې تنظیم د خلکو خاص اوزار دي. د دې تنظیم کسان زیات تر خپل سرګرمۍ پټي ساتي. په اوله کې د خپل مذهب په مقدسو کتابونو حلف واخلي چې دوی به په تنظیمي سرګرمو کې ډیر زیات راز او احتیاط ساتي، تر دې پورې د خپل اولادونو نه به هم پټ ساتي. د دې سره د نوي ارکانو په دې توګه تربیت کوي چې دوی په قلار د مذهب نه شاته پاتې شي او دغه شان د الحاد او دهریت طرف ته لاړ شي او همدغه شان هغه ته پته ونه لګي چې کله هغه د شیطان منونکی جوړ شوی دی.
ګرانو کتونکو یو بله خبره هم د ذکر وړ چې دا تنظیم په عالمي سطح باندې د جاسوسۍ او د سیاست کار هم کوي. د دوی باره کې دا ویل کېږي چې دوی کوم ځای پاتې کېږي هلته دوی د مستقبل د جنګونو پته لګوي او همدغه شان دوی هلته لوی زمینی بنکر جوړوي او دا دومره غټ وي چې په یو بنکر کې 1500 کسان د 10 کالو پورې ژوندي پاتې کېدی شي. او هاب نوم یو ماشین هم دلته کېږي د کمې په مدد چې دوی زلزلې او سمندري طوفانونه راولي. ګرانو کتونکو دغه شان یو مشهور بزنسمن چې د نوم د نه ظاهرولو په شرط دا انکشاف کړی چې زه او زما یو ملګري په یو بین الاقوامي پروګرام کې د شرکت دپاره بللی شوي وو. هلته زما ملاقات د یو ښځې سره وشو او په خبرو کې دی موږ ته د دې شیطاني تنظیم یعنی الومیناټي باره کې ذکر وکړو. موږ ته دا ډیمانډ یا چې موږ دا پوښتنه وکړه چې موږ د خپل مړ ملګري سره خبرې کول غواړو. نو هغې ښځې د ځان سره څه وویل او زموږ ملګري زموږ سره خبرې کول شروع کړل. هم په دې خبره د دې کسانو یقین راغلو او ایمان یې راوړو کوم چې د دې دوست نه بلکې شیطان او د دوی د ملګري په لهجه کې د دوی سره خبرې وکړي او دغه شانې دوی ګمراه کړل. دوستانو د دوی په لوستونکو کتابونو کې مورال او ګوما هم قابل ذکر دی کوم چې د البرټ پایک لیکلی شوی دی. په دې کتاب کې دوی لوسیفر خدای تسلیم کړی دی او هم لوسیفر دوی د رڼا سرچشمه ګڼلې ده. د دې سوسایټۍ د کسانو دا نظریه ده چې چونکې د لوسیفر ذکر په مقدسو کتابونو کې د شیطان په شکل شوی هم دې وجې دې خلکو ته د ټولو نه زیات علم حاصل دی او هم په دې وجه موږ د معاشرې د ټولو نه غوره او پوهه خلک یو او په پوره دنیا کې هم دوی ته د باچایۍ حق حاصل دی او هم په دې وجه دا خلک هر وخت د نیو ورلد آرډر یا د ګلوبل ویلیج په نافذ کېدو کې اموخته دي او دا خلک دا هم وایي چې هوا به چې کوم په جنت کې میوه خوړلې وه دا یې ښه کړي. ګران کتونکو دا وخت چې په پوره دنیا کې څومره حالات خراب دي یا چې کومه جنګونه روان دي او هر طرف ته وینې روانې دي د منشیاتو بېدرغه استعمال کېږي لادینیت او د الحاد بیمارۍ خورېږي په دې کې د دې خلکو لاس دی. الله پاک دې د شیطان او د دجال د فتنو نه موږ وساتي او د قبر او د جهنم د عذاب نه دې موږ بچ کړي او زموږ آخره خاتمه دې په کلمه سره آمین. ګرانو کتونکو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لټون ټي وي در سره سبسکرایب کړئ بیل آیکون پریس کړئ ویډیو لایک کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ.